ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون أما بعد الجهاد منزل إلى يوم القيامة أما بعد میوید آزادی حفظان الخرلیشی ہے میوید آزادی حفظان الخرلیشی پخپل چه دباغا سوگزاغان شریشی پخپلا چه دباغا سوگزاغان شریشی. قدرمندو اوریدونکو د مولانا محمد طارق سے په आवाज پدې لسم نمبر 61 کې با تاسو ته په جنگ احد کې د حضرت انزلا رضی الله تعالی عنہ او د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د شهادت بیان وړاندې کیږي. د هر قسم دینی تقریرونو تلاوتونو او د ناتونو د کیسټو لپاره زموږ د دکان پتا یاد لرئ. شیر ولی خان کیسټ هاوس کیسخانه ناشاتا کباڑی بازار د جمشید ہوٹل دلان دی دکان نمبر تم د شیر ولی خان دکان. عزیزانو د حضرت عبداللہ ابن جبیر پلاس کے جھنڈا د دوارو جہان سردار عقائے نامدار و تو فرمائل چه عبداللہ ابن جبیرہ دا 50 کسان بستا دا انڈر دلان دی پدے غرد پاس بتا سکینے آغے ڈڑے طرف تا دا کافرانو خطر دا سن پدے کنڈو راوانوڑی او عبداللہ ابن جبیر دا حمزان سر نوٹ کا چکا جہاد میدان مون اگٹو نو تاسو به هم د خپل ځای نه نه راخوځئ او کو بیلاتو مکو نو ام به په خپل ځای باندې قائم وي. عبداللہ ابن جبیر له 50 کسان ورکل د دواړو جانو سردار سره 5.5 کسان پاتې شو. صفونه چې سمال جوړ شو صحابه کرامو چې په صفونو د کافرانو ورننه وتل نو جهاد میدان اغوی دا فتح کو مال غنیمت کافرانو نه پاتې شو. صحابه کرام پاغي ورړم شو. عبداللہ ابن جبیر چې سمالو کاته د خپل ملګرو ته نو اغي منډک او هغه کم مال او توریو ډالونه غشي چې د کافرانو نه پاتې شیو او سونه وغیرہ نو هغه پراټولولو باندې اخته شو. عبداللہ ابن جبیر من کول چې تاسو رسول الله علیہ السلام د قول او د حکم مخالفت کوي
خو هغه نه منودل چې د محمد رسول الله حکم تر هغه پورې چې موږ میدان ګټل نو داغي ذهن داو چې ګنې د وخت پورې حکم. بهرحال هغه کندو چې کله خالی کافر اولیدل د شاده طرف نه په کافران رااله. د دوه جانو سردار د خیمه مبارک نه توفو منس کے صحابہ کرام په مال غنیمت باندې اړم دي. چا ډالو نه تختول، چا گویا کې غشرانی ول، چا اسننی ول، چا سکول د دوارو جانو سردار منس کې ولاړ صحابه کرام منس کې دي. کافرانو چې چار چا پیرو قتل فور اعلانو کچ اے صحابو تاسو خو منس کې راګیر کړئ. کافرانو توي بالاتفاق سره د اتفاق نه چار چا پیر د میدان نه توشه. صحابه کرام او محمد رسول الله منس کې راګیر کړي. سوچ د دوه جانو سردار آقا نامدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دی په مال غنیمت را ټولولو مشغولو. کافرانو په چپاوړو حمله پروړا یو ډیر زور دی طرف تروړو. کافرانه منځ کې ګیر کړ. چا پیر کافرانو سره غشي پلاس کې دي، ګټه ور سره پلاس کې دي، نيزه او توري ور سره پلاس کې دي او مسلمانان یو سو صاحب کرام په منځ کې راګي شول. دلته د دوه جانو سردار میدان ته راغی. په میدان کې لګیا دے د دوه جانو سردار نا چا پیر حضرت ابو دجاب نا ولاړ دے، حضرت سعد ولاړ دے، ابو طلحہ ولاړ دے او نور مرګریم ولاړ دے. خو په محمد رسول الله بیا د غشو باران کله چې غشه راشي ابو دجال ورته ملا مخ کی چې زما اولاد زخمی شي زد قربان او قتل شما. خو چې د دوه جانو سردار نوکران آزار نشي. دغلت د کافرانو د بل طرف نه د غشو باران دے. ابو طلحہ پروردگارا چې د محمد رسول الله د بدن ټکه وینه قربان نشي، بدن آزار نشي، ولکم آزار نشي او زما ټول بدن دې په قربان شي. ابو طلحہ ولار دے پلاسونو د کافرو د طرف نه غش من کوي او چې د تور گزار راز لاس ورتنی سی. خو محمد رسول اللہ د گزار نہ بچ گئی پلزان پہ قربانی کئی. دل تو د دوارو جانو سردار خود میدان کے منز کے گیر دے دکانو گزار پا محمد رسول اللہ راضی دغشو گزارو نرازی بدن ټول زخمی دے. آلتا یو مزیدار صحابی دے جہاد میدان نہ خبر نہ دے دش پہ خوب کیوں دے رومبیش پا اولش پا دعا ددا او چس وقت استرگی ورلے آخری پار دے او خوب کے دا محمد رسول اللہ زخم نگوری. خوب کے جگ گئے چوا محمد رسول اللہ زدل تپوا دباندے خوشالے باندے سکالے باندے مشغولے مو پتا باندے دو خود میدان کے گزارو نکی گی او دغشو باران لے. فوری خوب کے چغکڑے چوا محمد رسول اللہ داستا پا بدن چکم زخمون دی قاسدہ زخمون پما ہے خوچستانو کمران آزار لے. فوری دواد دو پالن نخ کا ترا گزار شو. بی بی ور پاسه دا ورته وخاوندا پدې دی مشپان پدې تور تندر باندې سوشل. پروردگار عالم زما خاون چې ذکر تر واستم جوړو یا الله اوس په صدلې ونو معاملہ وشولا. خاون دې با طرف ته زور
زور کئی چه و بی بی پریم دا زم چه پا محمد رسول اللہ باند زال قربان کما خزوات ویز خلازوان ما جنه ما دواد ناوه ما دواد پیغله ما وسڑی دارون بیش پد مراسر لاتے رکھنے ندا یو طرف تڈیوو لاتین رانشتا خاولنا مان پدینی مشپچر تروانے زباد سبا سحر چستر کی اوینم اد پی جنم نو خاوندک جہاد تزوزان قربانی کہیں نو بیازان قربانی کھا وخاوند لغل دے سار شاہ دل دور تخبل خاول وی حضرت حضلنا میدان فرشتو ولچ غسل ورکا نو اللہ ورطا غسیلت الملائکہ لقب ورکا اگا غسیلت الملائکہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بی بی تلگیا دے و بی بی پدینی مشپا میں خوب لیدلے دے وصلی سنگا خوب دیولی دو زمان بالمستی لحاظو کا پارام شاہ خاون ورطوئی و بی بی پا خدای قسم میدان جنگ پا خوب کے گورما دا غشو باران گورما دا تورو غرزار گورما او دلتا دنیزو آوازو نگورم پا خپل خوب کے چه کافرانو سر توری دی محمد رسول اللہ منز کے گیر دے کافران پی دا غشو گزارو نکئی زما جانان پا منز کے گیر دے و بی بی دلتا زما پا حبیب محمد رسول اللہ دا گٹو کانو بارانے و بی بی صحابہ کرام سوک چه گورم زخمیان دی سوک شہیدان دی و بی بی ما پریدا زم چه دو خود میدان تزان و رسوم پر رسول اللہ علیہ السلام زال قربان کما دل دور تبی بی آواز کئی وخوند ما چاہتا پریدے وزما شوہرا آخر ما پدینی مشپا پدے تورتم چاہتا پریدے وسڑی لگھندے سار شاہ دا بی بی لگیانا وخوند دواد خوشحالی دا دواد سکالی دا خود خوشحالی دا سرور مقام دے وخوند سار شاہ دلتا ورطا حنزل لگیا دے و بی بی راغی دا غم دا پاس غم زمان جوڑ دا وادل شما تم زمان و بی بی راغی دا غم دا پاس غم زمان جوڑ دا وادل شما تم زمان جوڑ دوادل شما تم زمان چپک سید الابرار نوی دیواد بس آسان نوی و بی بی عاشق تغفل معشوقاخ کولے مجنون تسترگ دلائلاخ کولے مات نبی رسول اللہ کولے حضرت حضل لگیا دے دل پر تخپلا دل رباخ کولے عاشق تخپلا معشوقاخ کولے مجنون تسترگ دلائلاخ کولے مات نبی رسول اللہ کولے بلبل بسکر چی گلزار نوی دیواد بس آسان نوی عاشق بی یار دا جہان سکا مرض دا عشق طبیبان سکا چی یار پخلاوی بیا ہجران سکا وقت وصال چوی خفگان سکا عاشق دا خود قرار نوی دا دیواد بس آسان نوی راغ دا غم دا پاس غم زمان جوڑ دا واد نشما تم زمان چپکی سید الابرار نوی دا دیواد بس آسان نوی حمزہ ورطوئی و بی بی پلوی اللہ
دسپارما زیو مجازی خاون دیما حقیقی خاون تا دسپارم چه اغا پروردگار خزورتوی و خاوندا کتا خوب لیدو دا محمد رسول اللہ پا بدل دی غشو لیدل پا بدل مبارک دی زخمونو لیدل صحابہ کرام دی شہیدانو لیدل صد زخمیانو لیدل خو خاوندا پا خدای قسم دے ما امیو خوب لیدو خوب کی گورما تپا دیخ پل کٹ کے پروتے مزیدار فین سادر دربانی ویڑ دے او برشتے راغلے ستا کٹ اسمان توڑی اسمان زور تویم چه زما خاول پا میدان کور کے پرید ہے زما خاول ما تا پرید ہے لیکن فرشتے زمان منی او استاد کٹ واخلی داول اسماننا تربل اسمانا او حتی کی چه دا اسمانونو دروازے کلاویگی ستا کٹ وربانی ننوزی دروازه چه کم بنشی ستا کٹ جنازه ورننوزی زپا دے انتظارم چه زما د خاول کٹ ببیاز بکل راشی خوچ دروازه بنشی واپس دا آواز ورما چه حنزلا کٹ اسمان تا داخل شو بیا بطر قیامت پوری واپس رانشی وصریت تعبیرنا خوندا سے معلومی گی چه زکندے گما نو وصریت زبکندہ شما زلازوان ما چه زکندہ شما ما ستا سترگی نیلی دلے ستا دا بدن شکل میں نیلی دلے ستا مخ میں نیلی دلے نو زبدا حشر پا میدان دا قیامت پا میدان کے چطول کندے ولاڑوی خاوندان شہیدانی انا خضب اخپل شہید خاون بان لاسک دی چه دا زما خاون دے و خاون ما پی جند لینے وزر رات ساشا چه زدم پرنا باندیو گورما او سباد میدان پا منز کے دا حشر پا میدان کے زوال آرے ما خاون دزا دے پا دنیا ہوئنم نو پا مرن باب بدے میدان حشر کم پی جنما و خاون دا لغن دی ما سرائی سارشا حضرت حنزلہ فوری خپل کمیز تلاس کرو او دلستونی نائ دا ڈڈرونی ولا بی بی تاوی تمرا سر گزورو کا او زبم زور کما و بی بی زمادو کمیز ندا یو لستون اوشلوا دا یو ڈڈ اوشلوا دا دزان سر کیدا خزور توی وصریا زدر تویم چی ما سر ایسار شا او تراتوی چی دا کمیز لستون اشلوما و بی بی دا لستون زان سر سنبال کا نو ایزما خاوندا زدرتویم پاتشو ترات دا کمیز لستون اشلے ورتوی و بی بی زستا شوہر و خاون دے ما ککلت کندشے زمیدان تلاشما زپک شہید شما تاما قیامت کی نپی جنے زبتا نپی جنم خودو پشہدو کی چه تخپل خاون نپی جنے و بی بی زمان خبداوی چه دا میدان پا منز کی کلز شہید شما او میدان منز کی میں گورے شہیدانو کی چه دا چالستوننو و بی بی اب حنزلاستا خاونوی و بی بی دا زمان خدا پا دیبا میں او پی جنے و بی بی زان سردا لستون سنبال کا بیاوت حضرت حنزلوائی چه و بی بی پا خدای قسم کما دا خود میدان کی مون بیجنے دا قیامت دا حشر پا میدان کی شہیدان ولاروی او شہیدان لخپل بی بیان رازی نو تبا اغی خاون لراشے اغی شہید لچے دا چال استوڑے نوی زبا دا قیامت پا میدان کے شلے دل لستوڑے ولارے ما و بی بی زبستا انتظار کو ما بی بی حنزلہ لگیا دے
او دا ورتوي چې او بیبي زه ستا خاوند ما بشکستا زه د دنیا د سرسوره ما زدر نظما خود دوارو جانو سردار باندې بخزم قربان پلار او مورم قربان تنو منم قربان جهان او جانم قربان و بیبي دغه در نلاو ما حضرت حنظله د خپل دروازې کوڅه کې ولاړ دی بیبي ورته आवाज کوي چې وخاوندا اخر ما په دې تور ته موجونګړه کې چاته پرې دی وخاوندا دانا توایا حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ ورته بیان کوي و بیبي چې زما او د چا په دین ځان قربان کوم و بیبي تاسو اومغه الله تسپارما د چا په حبيب چې ځان قربان کوم د چا په رسول او پیغمبر چې ځان قربان کوم و بیبي زته هغه الله تسپارما بیبي حیران پرې خودا درومش په ناوینا ملمنا مسافرنا سرتور به سوک به اسریدا کور کې د الله دین د پاره پرې خودا د رسول الله محبت د پاره پرې خودا بیبي بسترګو کې اوخ کې ګرځي رب کریم وای چې بیبي ته خو په دنیا کې کول نشه خو آخرت کې با زتال حنظله دایمي خاوند در کوم چې دواړه با د جنت په واده باندې تر عمر پورې خوشاله حضرت حنظله چې سوخت میدان ته ورسېدا او قتل نو په محمد رسول الله باندې د غشو د کانو بارانو میدان کې ولاړ اواز کوي چې وا پروردگار زد حضرت حنظله روغه ما او زما په حبيب باندې د غشو د تورو د نزو باران وي دا سه مخامخ یو صحابي ولار ورته وی و بچیا دا غشه مال راکا دا تورم مال راکا بچیا ډالم راکا ززم چې په محمد رسول الله باندې قربان شما حضرت حنظله یو ملګری زخمی ورته وی قربان دا اس راکا خو چې زخمی ګوري کمزور ګوري دا غنه غشرالی چې بل کمزور او زخمی ګوري ډالته نرالی بل کمزور ګوري داغه نتور رالی او چې بل ګوري غسر استه نرالی فوري په میدان لاس کې تورنی ولید او روان ده आवाज کوي چې الله اکبر اکبر میدان باندې ورننوتو د کافرانو په سپولو کې داس روان دي لکه ازمره چې په تمامو زنګل خلق باندې بادشاہي کوي او ازمره زنګل کې غړمبيږي دغه سه حضرت حنظله د کافرانو په سپولو کې ور روان لک چان لاس پرې کوي د الله اکبر ناره په خلدا لاس کې تور دا د چا نصر قلمي د چا لاسونه قلمي او د چا لاله تور را پریدي پغه شو گزارونه کوي تردا سهاده پوره چې د کافرانو ډیری جوړل تمام کافرانه ځان چار پیرا مردار کړه حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ یو بهترین غازی دی غازی دا از د پاس سور دی کافرانو باندې غمبيږي غازی لکه د باز غوندې په کافرو باندې روان دی او لکه د باز غوندې حمله کوي یا الله د اسلام غازیان تر قیامت پورې کامیاب کا حضرت حنظله
چد دوار جان سردار بدن مبارک تو گورے غسیلا نورم زیادیگی چد رسول مقبول پا بدن باندی وین گورے پا خپل وین پروانشتا چه زخمون گورے پا خپل زخمون پروانشتا دے داسی پا مرانا دکا پیرانو پا سپولو کے ورگٹ شلو لگیا دے جنگیگی کافرانو دل چاچا پیر نسلاو کا آواز کئی چی وقت دخدے بندگانو صحابہ کرام وی ودالا بندگانو حنزلہ دا کافرو پا سب کے ورگٹ شوے دے دا کافرو نصرو نگزارے او اس کافر دا حنزلہ نا چاچا پیراتو شو حنزلہ سر مدد پکار ہے حضرت حنزلہ کافران ورطمن کی صلاح کئی چاہتے ہوئے علکے حنزلہ زمون کافران مردار کر ٹولے قتل کرو تباو برباتی کرو حلاکی کرو دچے خز کنڈ کرے دچے مہندی بوری کرے دچے زامن یتیمان کر ٹول پی پیو زیبان دے ورشے او حنزلہ دا اسن را گزار کئی پیو زیبان دے پی گزارو شورو کے حضرت حنزلہ مرز کے یکتا ولاد ہے دلتا ایک تنہا ولاد ہے بیسو کا بیسری ولاد ہے صحابہ کرام زخمی شوی دی سوک شہیدان شوی دی او دا حضرت حنزلہ یکتا میدان کے ولاد ہے دا میدان پا منز کے کافرانو پی دا غشو گزارو نجوڑ کر حضرت حنزلہ دا مخ طرفنا پا بیش میرو غشو لگے دا غشت چاپ چاپی روتلی دی پا بدن وین روانا دا اگا وین تمر لار چی ادری گی نال دا بدن وین ختم شوا اولان دے دا اسنا را گزار شو حضرت حنزلہ دا خپل شہادت پا مقبان دے آواز کئی چیوا محمدہ وا محمد رسول اللہ ستاپ دین بعد مزار قربان کو نور میں وس نشتہ دے یا رسول اللہ تو زمانہ خبر دے مانا یو اللہ خبر دے چستاد پار میں زوانا خزا ناوی خزا پر خودا اے زما حبیبہ زپتا قربانے گمخو نور بدن کے مثال نشتہ اے حبیبہ ز کمزور ہے ماں چتر کمی میں بدل کے طاقت و زور وی او بھی نہ چلی گی اے حبیبہ زبستاد دل دپارا پلتورا چلو موجل بز ختمو ما وا حبیبہ دا حضرت انزلہ پخلبان سل گئی دی او سلگو کے دا محمد رسول اللہ تن دواز گئی جو حبیبہ ستاپ دل باندھ مزار قربان کا کافران میں چاچا پیرن رامون شل چاپا خوش گزارو نوکل چاور باندے نیزے او چاتورے یا بدبخت راگے نیزہ سرنا دا حضرت انزلہ عزر مبارک تے انیزہ نیغکڑا او دزر پسر باندے ورطا گزارو کو حضرت انزلہ نوین دزر نروان دا اغوینو وینو کے دے لگیا دے دا شہادت کلمہ وی اللہ اکبر وی دا اللہ لوی بیانی او دا حضرت حنزلہ پا بدن کے بیشمار غشن نواتل دیو یا غشی پس لگی دی شادر اپنا پتر لگی دی بدن پخپلو وینو کے خروب دے او حضرت حنزلہ نا اس روح مبارک پرواز کئی او پا پرواز کے آواز کئی چوا حبیبہ زما بدل کی نور طاقت نشتا دے ستاپ دین و ستاپ من باندے مخپل زال قربان کا حنزلہ ساور کا انا للہ و انا الیہ راجعون دیر دا چکل حنزلہ شہید شو یو صحابہ کرام پک نورم
شهیدان دي خو چې صحابه کرامو قتل چې محمد رسول الله باندې دغه شو گزارونو غاخونه مبارک شهیدان حضرت محمد رسول الله پزمک باندې بیهوش گزار شو پزمک باندې پروت ہے صحابه کرام आवाज کوي چې محمد رسول الله مکه ته گزار شو شیطان لعین आवाज پورته کا چې اے صحابه فإن محمد قد مات اے صحابه محمد رسول الله پزمک باندې گزار شو هغه د خپل وینو کې رنگ دے او وفات شو د دوړو جل سردار سره صحابه کرام بیزل شو بے طاقت شو دا आवाज په درون ولګیدو صحابه کرام چا پیرا منډه وخی د غرونو سوکه تخیجی